اکثر خلک حضرت یو بل اعتراض هم کوي چې د درس نظامی چې زمونږ کم نصاب دی نو زما په خیال باندې څومره لوی لوی اکابرین دي دا غوي چې کوم دی دغه یو ترتیب شته خپل مدارس دي که خپل مدرسې نه نو بیا په یو مدرسه کې چې کوم دی شيوخ دي دا غوي دغه یو نظام وی چې دغه د اولا نه والا تر دغه پورې غټي دورې پورې چې کوم دی د 8 ساله نصاب چوي دي کې بعضی خلک اعتراض کوي چې دي کې د قران هیڅ کوم دی درس او تدریس نشته یا د قران پکې یو کلاس نشته نو تاسو هم چې کوم دی دغه مدرسه چلوي نو تاسو د طالبانو وخت ضایع کوي یا ارسه چې کیږي نو قران د پاره کنه دا څومره خلک چې دا نه پويږي دا ټول علما زه یو خبره تاسو ته وکم جواب نه دا پروپاګاندا چې کوي د منیر شاکر بچی کوي دا د منیر شاکر بچو ته زما چیلنج دی را دي چې مخامخ د قران مجید الفاظ دي صحیح وای ماته معنا او تفسیر خو لري خبره ده خپل ګیډي نه تفصیل ګندرګن راو باسي غل د قران د تفسیر نو مور کې قران ور لور کتور ته ورشه قرآن په سر کېږي د ورته طلاق واچو چې تاسو د منکرین حدیث تفاسیر ګورئ کنه ګورئ صحیح اول خبره خو ګوره دا خو تاسو مخې ده په دې کې صرف په باغ المدارس پاکستان د قرآن د الفاظو خدمت تم دیو کوي ټول د علماء کرام الحمدلله ټول په څومره مکاتب فکر ټول کې الحمدلله لیکن زموږ په باغ المدارس په ټاپ باندې د قرآن مجید د الفاظو خدمت تجوید دا ټول دویم د دې ترجمه او معنا زموږ علماء تر اوسه پورې دومره تفاسیر لیکلي دي چې څوک دنیا دغه نظیر نشي پیش کولای د قرآن مجید د معنا خدمت دی دریم نمبر دا دی زمونږ ګوره یو سړی که میډیکل کوي که نه یا انجینیرینګ کوي نو په دلاوله کې اے بي سي ورته وایي چې کم از کم دغه ګریمر خو زده کړي نو بیا به هغې ته وررسېږي دغسې په د مدرسو کې راشي اوس که سړی وایي زه ګریمر ته څه ضرورت دی اوس ډایرکټ میډیکل کوم نو دې ته به سړی دماغي لیونی وایي په د اولني کال مونږ سره اولا راشي مونږ کم از کم په د ګریمر پوهې کو په دویمه سپاره په دویمه ثانیې درجه کې بیا هغه ګریمر سره څه مناسبت راغلی مونږ ورته اخرنۍ سپاره دا ورته په تفسیر ترجمې سره ووایو په دې کې ورسره اجرا وکړو چې په دې پوهې کو په دریمه درجه ثالثه کې بیا مونږ اخرنۍ لس سپارې ورته په ترجمه او تفسیر ووایو په څلورمه درجه کې بیا د رمینز والا لس سپارې سورې یونس نه سورې عنکبوت پورې مدرسو په خپل مدرسې نصاب درته زده وای بیا پیدا وای خدا په صرف دغه وایو نه چې مونږ ورته وایو کدي ورسه وکړه دا د شپې په مونږ مطالعه وکړو سحر لورته استاد سبق وایي بیا دا سبق چې وی طالبان درې تکرار وکړي سحر له استاد اوري ورنه د مطالعه شوی د تکرار شوی د استاد نه په داسې طریقې سره دی ویل بیا په پنځمه درجه کې خامسه چې ورته مونږ وایو په دې کې د اولې لس سپارې ویل دا قرآن مجید کمپلیټ شو 30 سپارې بیا په بل درجه کې په سادسه کې دیتا تفسیر جلالین ورته ویل کېږي دا مکمل جلالین تفسیر اول نه تر اخره پورې 30 سپارې قرآن ویل شلل دي بیا په وړه دوره کې یعنی په موقوفون علیه کې سابقه کې په دې کې بیا بیضاوی شریف ویل شي اوس ته ماته دا قرآن دی قبل سره اوس دیو قرآن څه ته وایي د منکرین تاسو به خپله د منیر شاکر چې کله قتل شو د دې بچي په دا روژه کې یو تحقیق راغی د قرآن مجید یو آیات ته ووایو چې د الله په وحدانیت توحید باندې دلیل هلته الله رب په خپل توحید باندې دلیل قایم کړی یو مثال درته وایم نمونه درته وایم هلته الله رب ذوالجلال په خپل توحید باندې چې الله یو دی معبود یو دی الہ مشکل ګشا حاجت روا نظام چلوونکی یو دی هلته دلیل په دې قایموي لو كان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا الله فرمایي که د الله نه علاوه په د ځمکه او اسمان کې نور خدایان وې معبودان وې نو دلته به فساد جوړ شوی وی خو دلته فساد نشته نو د دې معنا دا ده چې معبود او الہ الله ایک یو دی ګوره هلته کوم نظام مرتب تکویني نظام ورځ راځي شپه راځي نور راخیږي سپوږمۍ راخیږي قسم باران راځي یخني ګرمي د تیاره رڼا د ټول د تکویني نظام دی اوس که معبودان زیات الله نه سوا نور معبودان وې یو معبود به وي چې زه باران کوم بل به ویل زه نه کوم یو به ویل زه ورځ راولم بل به ویل زه نه راولم یو به ویل زه یخني راولم بل به ویل زه ګرمي راولم نو د نظام کې به تباهي فساد وي خو دلته نشته دی هغه نو معلومیږي د الله نه سوا څوک معبود نشته په د ځمکه اسمان د زوی څه وایي زما پلار به دې کې یو تحقیق کوو چې هغه نور مفسرین نه دی کړی نور مفسرین نه دی کړی ستا پلاره کې بیا دغسې تحقیق وي نو دی څه وایي قرآن کې خو الله وایي چې په ځمکه اسمان کې بل معبود نشته دی کوې نو ځمکه کې به فساد دی حالان کې مونږ ګورو ځمکه کې فساد شته دی وایي ځمکه اسمان کې فساد شته دی څه فساد دی لکه وایي د خلک قتلونه کوي د خلک غلاګانې کوي نو خدای دې ووهه په دا قرآن مجید کې ولې د غلا سزا نه ده بیان شوي د قتل سزا نه ده بیان شوي دغه تکویني نظام سره تعلق نه ساتي تا ته دا پته نشته چې په آیت کې تکویني نظام دی که تشریعي نظام دی اوس دغسې سړی چې راپاڅېږي او مونږ ته وایي چې تاسو په مدرسو کې قرآن نه وایي نو ته دا ویل نه دي پکار چې د لاول خوله وینځه بیا راشه
زه دقه یو ته وایم بل یو وما مبرئ نفسي قرآن مجید الفاظ نشي ویلی واذا لقوا الذين امنوا قالوا الته د لقاء ترجمه کې د ملاقات ویل د قاله په دې کې وسله چې دومره فرق نشي کولای موږ مدرسو ولا د تاسو قرآن نه وای زما خپل حضرت دلته درس نظامی سره موږ سره تخصص دی یو کال په دې تخصص کې 3 پیریډ صرف زموږ د تفسیر دي 3 پیریډ د لفظن ویل کې په خپل ما سره د تفسیر ترجمه په دې سره په طالبانو باندې لازم دي یو د عربي تفاسیرو کې انتخاب د طالب خپل دا به بالاستیاب مطالعه خلاصه به استاد ته ورکړي یو زمونږ اکابرین علماء دیوبند اردو تفاسیرو کې دا به ګوري مکمل اول تاخیر استاد ته به خلاصه وري د شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکتهم به یو کتاب د علوم القرآن دام لازم دی په طالب مطالعه د دې خلاصه د هر باب د ځان سره لیکل استاد ته ورول دا زمونږ لازمي زمونږ تخصص کې دا لازم دی بیا او زه تاسو هم دغه دعوت در کوم د شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب علوم القرآن لازمي ولولئ ان شاء الله یو خو آسان هم دی بل دا به بحثونه د منکرین حدیث څومره سوالات چې دغه په هغه وخت کې وشت کړي ډېر ښه انداز سره حل کړي یو عنوان یې خیر عقل او تفسیر نه پغې کې د دې چې کوم عقلیات چلی اوس په تفسیر په باب کې ډېر ښه باسه کړو یقینا د کتوق لایق ستاسو د کیمرې په وساتت سره د ټولو طلباو ته معمول ناس هم اردو کې دی ډېر ښه اسانه لیکل دی د مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نور الله عمر کو چې دی والد صاحب هغه په لیکلي د کتاب باره کې چې ما په خپل لیکل هم دغه څه نشوي لیکل نو لیکل شوی نو لازمي کې په دې باب کې سړی هغه مطالعه کوي نو د منکرین حدیث د تفسیر په باب کې څومره اشکالات دي د فضولیات بکواسات کوي نو سړی د هغې په باره کې زه رهنمایي کیږي صحیح